تدريب زمون د روح اصل اساس تکلک ایمان دی روزل بسم الله الرحمن الرحیم. خبرهای مهم و کوتاه روزانه وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات. آزاد دی دا ویاړ مو د جهاد دی دا ویاړ مو د جهاد دی. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت اړوند د شکایتونو اوریدلو ریاست رئیس مولوی جانان آغا او د امر بالمعروف وزارت د علمي بورډ غړو بلخ ولایت د خپل رسمي سفر په جریان کې د هیوادوالو د ستونزو د شفاف او صریح حل په موخه د یاد ولایت له دنیا عالمانو، قومي مخورو، ځوانانو او زیات شمیر ولسی خلکو سره لیدنه وکړه. محتسبین شهری کابل مطابق به فعالیت‌های اصلاحی روزانه‌شان از مارکت‌های تجارتی حوزه‌های شهر کابل نظارت نموده و در نشست‌های متعدد با مسئولین مارکت‌ها و دکانداران پیرامون رعایت عدل و انصاف از منظر قرآن و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم در معاملات تجارتیشان صحبت نموده، دکانداران را به ادای نماز در جماعت، جلوگیری از اختلاط زنان و مردان نامحرم و برداشتن تصاویر خلاف شریعت اسلامی از دیوارهای اماکن تجارتی توصیه‌های لازم نمودند. د روزګان ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د مرکز ترینکوټ په ګډون د ځینو ولسوالیو له نظامي مسؤلینو د وزارت له لوري د شوو سپارښتنو د پلي کېدلو په پار په بېلابېلو اصلاحي ناستو کې هغوی ته وویل امارتي مسؤلین باید د ټولنې لپاره الګو وي او ټاکل شوي قوانین په پوره توګه پلي کړي. محتسبین امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت سمنگان حین نظارت از مساجد و مارکت‌های تجارتی در مرکز این ولایت از افزایش حضور مردم در مساجد جهت اقامه نماز در جماعت استقبال نموده و به دکانداران توصیه نمودند که فعالیت‌هایشان را در اوقات نماز تعلیق نموده به سوی مساجد بشتابند. د زابل ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د دې ولایت د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې له دنیا عالمانو او ځوانانو سره په جوړو شویو بېلابېلو اصلاحي ناستو کې هغوی ته د دعوت پر مهال وویل د ځوان نسل د فکرونو رغول او په اسلامي روحیه سمبالول ستاسو دنیا عالمانو او لوستو ځوانانو مسؤلیت دی چې باید په پوره توګه یې ترسره کړئ څو پورې ځوان نسل له اسلامي احکامو خبره او په اسلامي روحیه سمبال وروزل شي. محتسبین امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت پنجشیر یک شخص را به اتهام اعمال خلاف شریعت و فریب مردم در ولسوالی اشتول این ولایت بازداشت و به پنجه قانون سپردند. محتسبین امر بالمعروف این ولایت حین بازداشت این ساحر گفتند اشیا و لوازم که از نزد این فرد به دست آمده نشان می‌دهد که این شخص طی چند سال علاوه بر انجام سحر و جادو مردم این ولایت را فریب داده و پولهای هنگفت را از آنان دریافت کرده است. بلخوا د لغمان ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو رئیس مولوی پاشاګل احمدی د شکایتونو اوریدلو امیر محتسبینو علماء کرامو د استخباراتو او حج او اوقاف ریاستونو استازو په ملتیا په دې ولایت کې د بابا صاحب پنډغالي له اوسیدونکو سره اصلاحي ناسته ترسره کړه. امر پو تکرار کړه پاک غنی اکبر امر پو تکرار کړه پاک غنی اکبر